بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د ژبو یوه لړۍ پیل کوو چې په دې کې به لومړی جرمني، دوم سانسکریت، دریم لاتین او څلورم پښتو وڅېړل شي. لومړنۍ درې ژبې جرمني، سانسکریت او لاتین د دې دپاره څېړل کیږي چې پښتانه په دې وپوهیږي چې ژبه څه شی دی او بدلونونه یې څنګه دي، توری او نښې په ژبه کې څومره تاثیر لري، څومره اغیز لري، د ګړ بدلون څه شی دی، د کړو یا فعل هغه تصریف یا سمول او د نوم کګون چې زه په ما بدلیږي، ته په تا بدلیږي، زمری په زمري بدلیږي، زرکه په زرکې بدلیږي. په دې باندې باید پښتانه پوه شي. دا به د جرمني، سانسکریت او لاتین ژبو په مرسته باندې ډېر ښه وڅېړل شي. جرمني لومړی له دې کبله ده چې اسانه ده او زر خلاصېدی شي. سانسکریت هم دا چې په انګلیسي باندې ما یو رساله چاپ کړې ده، باید په پښتو باندې لومړی په ویډیو کې خوره شي، او لاتین هم په همدې ډول. دا ټول هر څه د دې دپاره کیږي چې د پښتو ګرامر، د پښتو قواعد او د هغې لارې د نورو ژبو، د نورو هند اروپایي ژبو له مخې برابر شي. پښتو ژبه سامي ژبه نه ده، دا د انګلیسي په کومک هم نشي څېړل کېدی پرته د سانسکریت، لاتین، یوناني ژبې او یو څه جرمني یا روسي ژبه هم مرسته کولی شي. لومړی راځو دې ته چې ژبه څه شی دی. د ژبې پوهاوی یا تعریف یا پیژند باید لومړی وشي. نړیوال منل شوی پیژند دا دی چې ژبه سره د پوهولو وسیله ده، د پوهولو وسیله ده. دا پیژند زما خوښ نه شو، ځکه چې ژبه یوازې وسیله نه ده، بلکې ژبه هغه څه دي چې انسانیت او ټولنه یې منځته راوستې ده او انسان ته یې د انسان بڼه ورکړې ده یا یې ټولنیز کړی دی. د دې نه وروسته دوه تعریفونه ما نور جوړ کړل چې هغه یو دا دی چې ژبه د انسانیت معیار او د هویت نښه ده. یعنی انسان د ژبې په واسطه انسان شوی دی او دغه د انسانیت هغه کچه ده، معیار دی چې انسان خبرې کولی شي. او د هویت نښه په دې ده چې هغه معلومیږي چې خبرې وکړي چې ته جرمنی، روسی، انګریزي، هندی که چینایي. د هویت په مسله کې پښتو په هیڅ حساب ده. یعنی یو پښتون په افغانستان کې او همدا ډول په پښتونخوا یا نوموړي پاکستان کې یا کوټه کې پښتون هویت نه لري. په پنجاب کې د پښتون په هویت باندې ځان نشي څرګندولی. هرات چې د پښتنو ښار دی، هلته د پښتون په بڼه ځان نشي څرګندولی. یعنی پښتون د پښتونولۍ هویت نه لري، د ژبې هویت نه لري، ملي هویت نه لري. ځکه دا تعریف ما په دې باندې هغه خوند راکړه یا خوښ مه شو چې دا هغه واقعي او رښتینی هغه د انسانیت او د ملیت بڼه وار د واره پکې د یو چا څرګندېدلی شي. ښه، کېدی شي چې په دې کې ټول پوهان، عالمان یوه خوله نه وي، هغوی خپل اند ولري، دا زما رد کړي. دویم تعریف به بیا یو څه د دې دواړو د یو ځای کېدو نه جوړ کړه، او هغه دا چې ژبه د ټولنیز پوهاوي ټول مغزي شتمني ده.
ژبه یوه شتمني ده چې ټولنه د دې په رامنځته کېدو کې برخه اخلي. ټولنه ژبې جوړه کړې ده، ژبه ده چې ټولنه سره یو ځای کړې ده، او ټولنه ده چې ژبې ته پراختیا او پرمختګ ورکوي. نو دا د ټولنیز پوهاوي، ډله ییز پوهاوي چې یو تر بله سره پوه کوي، او دا ټولنیز پوهاوی داسې منځته راغلی د تاریخ په اوږدو کې چې ژبه یې د ډېر ټیټ او ساده پوړۍ څخه لوړې پوړۍ ته رسولي او نور هم پر مخ ځي. او ټول مغزي شتمني ده، یعنې دغه په تاریخي بڼه له اوله د زرونو کلونو او په اوسني ډول دغه د ټولې ټولنې د مغز هغه پیدایښت دی، او دا معنی چې د ژبې ټولنه جوړه کړي او ټولنه ژبه جوړوي. دا دواړه یو تر بل سره تړلي دي. نو دا درې پیژندګلوۍ د ژبې دپاره یا تعریفونه دا به بسې سره دي چې ډېرو پوهانو ډېر نور تعریفونه هم وړاندې کړي دي چې یو هم غلط نه دی، لیکن دا چې کوم یو وي هغه رښتینې بڼه څرګندوي. زه ګمان کوم چې دا د ټولنیز پوهاوي ټول مغزي شتمني ده او ډېره غټه شتمني ده، یوازې وسیله نه ده. دا به پوره تعریف وي. اوس راځو دې ته چې ژبې د ویلو او لیکلو له طرفه پلوه په څو ډوله دي. یو هغه ژبې دي چې د اوازونو په واسطه باندې لیکل کېږي، د تورو په واسطه، لکه الف ب پ. وایي چې زه زم، ته ځې، دی ځي، موږ ځو، تاسې ځئ، هغوی ځي. ام ای ای او ای ای دغه د پای توري په ګړ کې د فعل د کړ په برخه کې غوڅه برخه لري، او هغه وښیي چې دغه فعل دا کړ په چا پورې تړلی دی. اول کس دی زه یا موږ، دویم کس دی ته یا تاسې، دریم کس دی دی، هغه، هغوی. دا د دې فعل د پای څخه معلومیږي. نو ځکه دا توري یا اواز په توري کې یو غوڅ تاثیر لري، او دا د دې ژبې سرمایه ده. دویم هغه ژبې دي چې د ثانیو یا سالنډیو یا سیلوي له مخې ویل کېږي، لکه د چین او تبت ژبې چې دا توري نه لري، اوازونه نه لري. دا د ستم او د سیلوي د سا لنډۍ په هغه برخه کې منځته راځي او ویل کېږي. لکه دا دوی دغه نښه د غره دپاره غوره کړې ده چې شانې بولي. دا په حقیقت کې د دې غره د بڼې څخه دې ډول ته راساده شوې ده، او دا د لمر نښه ده چې دوی ژي یا ری بولي. دا همغه د نورو ژبو په څېر د ګرد لمر چې داسې کاږي همغه نښه ده، خو دا چې په چینایي ژبه کې یوازې خطونه کاریږي، ګرد او نښې یا ټکي نه کارول کېږي. نو دا د لمر نښې دا ډول بڼه غوره کړې ده. اوس نو موږ د ثانوي چینایي تبتي ژبو سره کار نه لرو. دا چې موږ په راتلونکي کې د پښتو سره سروکار لرو، نو موږ هغه ژبې څېړو چې هغه په تورو باندې لیکل شوي، هغه ګړ داخلي بدلون لري، ګړ پای بدلون لري، د ګړ سر بدلون لري، مختاړي، روستاړي او نور تاړي سره لري. نو موږ په راتلونکي کې دوم لوست زموږ د اوازونو او تورو په هکله دی چې هغه توري چې
د اوازونو سره سر خوري او په ژبو کې څنګه کارول کیږي او په پښتو کې باید څنګه وکارول شي، نو مونږ دوم لست له تورو او اوازونو څخه پیل کوو او تاسې په لوی څښتن سپارو. ورځ مو